د کرکټ په ډګر کې مو له یوې بلې او تازه ناندرۍ څخه خبرو. سلام. د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. کرکټ یو داسې لوبه ده چې د هیوادوالو په زړونو کې ځای لري. هیوادوال یې ډېر په غور سره څاري او حق یې هم ده چې باید یې وڅاري. د کرکټ ملي لوبغاړی دولت ځدراڼ ورور په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک کې خپل پروفایل د پاکستاني بیرغ او د هغوی د اردو په ملاتړ پورته کړی. نو دا کار په هیوادوالو ډېر بد ولګېده. دا څه کوئ چې دا عکس دولت ځدراڼ هم لایک کړی ده. نو هیوادوالو غبرګونونه یې راوپارول او دولت ځدراڼ او ورور ته یې سخت غوسه دي. یاد دې وي چې دولت ځدراڼ په پنجاب کې اوسیږي، کورونه یې هملته دي او همدارنګه د دولت ځدراڼ آی ډي او د هغه د ورور آی ډي د دوی خپلې دي، فیک یعنی جعلي نه دي. نو د دې ټولو ترڅنګ افغان تجار اعتبار خان ځدراڼ ویلي دي چې دولت ځدراڼ دې کور افغانستان ته را انتقال کړي، زه حاضر یم چې دوی ته یو شخصي کور واخلم. نو هیوادوالو ستاسو څه نظر ده؟ تاسو د دولت دا کار څنګه ارزیابي کوئ؟